اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. راځم زه ورډ پیډ را خلاصوم. ښه، پرون موږ کلیپبورډ سیکشن او فونټ سیکشن ټول ویلی. نن وایو پیراګراف سیکشن. پیراګراف سیکشن کې اول دغه ځای شروع کوو. فرض کړه ما لږ لیکل کومه نو د چپ طرفه کېږي. صحیح ده؟ ډېرو کسانو پوښتنې به دلته تیارې جواب سي. که له منځ نه لیکل کومه دا به انتخاب کې، که لیکي طرفه یې کومه دا به تاسې لیکي طرفه لیکل کول که نه نو باید دا به انتخاب. د دې سره څنګ کې یو بل بټن ده، دا زه ټول ډیلیټ کومه. راځم ورډ ته ورډ نه لیکل راوړم چې وخت ضایع نه سي ډېر. کنټرول ا د سلیکټ آل شارټ کټ ده، کنټرول سی د کاپي ده، او مینیمایز مې دلته د پیسټ شارټ کټ ده، کنټرول پلس وی دلته مې پیسټ کړه. دا مې ټول انتخاب کړه. تاسې دې ته وګورئ، یو پیراګراف تر دغه ځایه ده، بل پیراګراف تر دې ځایه ده، بل پیراګراف تر دې ځایه ده. پیراګراف ټول پېژنئ. بیا په دې کې وګورئ، کتابو کې به تاسې لیدلي وي دغه هر یو لاین له یوه ځایه مساوي بالکل د خطکش له دې ځای نه شروع سوی ده، خو ختمېدلو ته تاسې وګورئ، یو دلته ختم ده، بل دلته ختم ده، بل دلته ختم ده. د پیراګراف آخري لاین خو هسې هم په نیمایي کې وي. صحیح ده؟ دغه نور هم دغه رقم ګډوډ دي. کتابونو کې هم لیدلي چوکاټ کې برابر راځي. د په انګلیسي کې وایي جسټیفای که. صحیح ده؟ جسټیفای بټن دغه ده. او شارټ کټ هم ګوره سره لیکي کنټرول پلس جې، د بل سره هم لیکي کنټرول پلس آر. د شارټ کټو فایده څه ده؟ لکه څنګه چې نوم د شارټ کټ کار ډېر زر په کېږي. کیبورډ نه بس کنټرول ونیسه او هغه بټن ووایه که یاد دې وي. او په امتحان کې یو سوال هم د شارټ کټو راځي، پوره 10 نمرې وي، 10 شارټ کټې وي او 10 نمرې وي، د هر یو نمره وي. نو دې باندې څنګه تاسې کلیک کوئ، ګوره چوکاټ ته سیخ او خوند هم کوي. اوس پیراګراف چې ورته ګورئ. ښه، بل بټن ده په دې کې دغه دوه بټن دي چې انډنټ لپاره استعمالیږي. انډنټ څه معنی؟ دې کې پیراګراف هر پیراګراف کې تاسې کلیک کوئ، هغه پیراګراف مخته وروسته وي. څنګه وړي؟ زه اول دې بټن باندې کلیک کوم، انکریز انډنټ لږ نور هم مخته کړه، نیم نیم انچ مخته وړي. که چېرته دې عکس لګاو، عکس لپاره دې ځای پرېښوده. وروسته مثال فورمې کې ورډ پیډ کې خو خیر دومره ډېر ډیزاینونه نشته. ورډ کې بیا نور دغه نه هغه وایي، خو که چېرته ورډ پیډ کې لیکل کوئ هغه سره بیا دغه طریقه تاسې کولی شئ. یا بیرته که په شا وړې نو بیا به دا ډیکریز انټنټ دې بټن باندې به کلیک کړي، خپل حالت ته به لاړ شي. بل په دې کې موږ وایو لیست که جوړی. دلته زه کلیک کومه، مثال کور نه راتلې لیست دی، نو یو لیست یې درکړي دا شیان به راوړي. فرض که زه اول دغه بولیټس انتخابوم، دې باندې مې کلیک کړ، ګوره هلته یوه نقطه راغله کوم ځای کې چې تا کلیک کړی وي. فرض که له کور نه راتلې، مثال کمپیوټر د نو وخت بلې مثال دې سره ماوس هم اخلې، انټر بټن به په اخره کې وایي. صحیح ده؟ خپله راځي چې انټر ووایي. بل ورسره کیبورډ لګېږي، یو موډیم د انټرنیټ لپاره، یو سیم کارډ، انټرنیټ چې کاروي سیم کارډ هم ضروري دی که نه؟ کیدای شي کریډټ کارډ یې دې هم په کار شي. سلام لپاره 200 افغانۍ پور جمع کړئ. بیا له دې نه مخکې دې سبزیندونه وختي خبره پښتو ته راځي. په دې کې بانجان او هګۍ شابه شي. دا هګۍ چا یادې کړې؟ دا لکه چې ښه شوقي ده، هګۍ او پیاز او په انګلیسي کې بیا نومونه زده به مې هغه ورته لیکئ. صحیح ده؟ نو دغه لیست ما جوړ کړه. بیا چې کله ته انټر ووایې نو یوه نقطه راغله که نه، بل شکل کې. خو که دواري انټر خالب سي ووایه لیست ختمېږي. ختمېدا باندې پوه شوئ چې دواري پسې وایي. زه بېرته بیک سپیس راوړم. ښه، دغه نقطو ما ته خوند رانه کړ. دا زه په عددونو باندې بدلوم، چې شمېره ورکړي څو شیان څه به یې شمارم. نو را به دلته 1 2 3 یا ABC په وړو تورو، په غټو تورو، رومي عددونه په وړو او په غټو. فرض کړه ما دا ورته انتخاب، نو لیست دې جوړ کړه. بل په دې کې موږ وایو، راځم دلته دغه دوه پیراګراف وګورئ ما انتخاب کړه. دا هر پیراګراف لاندې که تاسې وګورئ، نور لاینونو ترمنځ فاصله یو رقم ده، خو د پیراګراف چې کله ختم سوی ده بیا فاصله لږ څه اضافي راغلی ده.
چې منځ کې معلومیږي چې د پیراګراف بدل شوی ده. دا فاصله که ختموئ دې بټن باندې به کلیک کې اخري سر ته add 10 point space after paragraph یا لس پوینټه فاصله د پیراګراف په اخر کې ورکوه. دا فعال ده که په کلیک کې غیر فعال به شي. ګوره سره نږدې شو. صحیح شو. بیا یې که غواړې بیا به فعال کړي. د پاس عددونو څه هغه ده وظیفه ده. لینونو منځ کې فاصله بای ډیفالټ د کمپنۍ سیټینګ سره کم وي 1.15 څه واحد یې ورته جوړ کړی ده چې معلوم نه ده انچ خو نه ده. صحیح ده. خو تاسې به څنګه که کموئ یو ګوره دا کوم لیکل دی چې انتخاب وي صرف دغه باندې اپلای کېږي. سره نږدې سو لیکل ومېدل که سره لرې کوئ فاصله یې په منځ کې زیاته سو. بېرته که خپل حالت ته وړئ نو 1.15. ښه له دې نه وروسته راځو او زه په دې بټن باندې کلیک کوم. پیراګراف چې کوم بټن ده دغه پیراګراف کې ما کلیک کړی او په دې بټن باندې مې کلیک. دا د ایکس پی وینډوز کې چا انسټال وي په هغه کې به دغه د پیراګراف سیټینګ چې کوم دا پیراګراف سیکشن به دغه سټایل کې راځي. خو هغه استعمال اوس نشته. صحیح ده. خو بیا هم څه اضافي اپشن یې هلته ویب کې هغه هلته موږ وایو کې لیفټ له چپ طرفه یې دغه بټن وظیفه ده انډنټ زیات کا. دلته اوس انچ ده. صحیح ده. داسې دوه هغه چې سره راغلي نقطې غوندې د څه علامه ده د انچ. یو مې ورکړ اوکې مې کړ. ګوره پیراګراف 1 انچ هغه ته وګورئ خطکش ته 1 انچ مخته لاړ 2 انچ بیا دغه ځای ته رسېږي. ښه بېرته زه دا انډو کومه. انډو خو تاسې ویلو د انډو بټن دغه ده کنټرول پلس زیډ د دې شارټ کټ ده. په هغه کې چېرته و په نوټ پیډ کې ایډیټ کې اولنی بټن و ایډیټ مینیو کې دې باندې به کلیک کې بېرته به خپل حالت ته لاړ شي. بیا راځم ورته وایم چې له ښي طرفه ګوره له ښي طرفه هلته نوب کې 1 انچ دا مخته ویسه پیراګراف یې اوس له ښي طرفه 1 انچ مخته ویوړ. بېرته زه انډو کومه. بیا ورځم بیا ورته وایم چې فرست لاین د پیراګراف اول لاین چې د 1 انچ یا نیم انچ مخته ویسه. دا نوی سټایل د پیراګراف لیکلو. پیراګراف چې نوی شروع کېږي بعضې خلک یې څنګه کوي صرف دغه اول لاین یې لږ مخته ویسي نور بېرته هماغه عادي سټایل کې وي. بېرته دا زه انډو کومه. بیا راځم دې باندې کلیک کومه. سپیسینګ مونږ ویل لاینونو منځ کې فاصله څومره چې ورکوي او د پیراګراف په آخر کې چې کومه فاصله ده هغه هم دلته شته هلته هم شته. صحیح ده. او الاینمنټ هم شته. دې ټول ته الاینمنټ وایي چې لیکل له کومه طرفه کوي د چپ طرفه له ښي طرفه دلته ګوره ټول شته لیفټ رایټ سینټر جسټیفاید. موږ اوس کوم انتخاب کړی ده جسټیفاید انتخاب ده. خو زه دې نه بېرته وځم او ټیبس کې کار کوو. ټیبس ډېر مهم ده. تاسې کورنۍ وظیفه به هم په ټیب کې وي. ښه ورته متوجه شئ. کتابونه به ټول لیدلي وي. د هر کتاب په اول سر کې لړلیک فهرست وي. عنوانونه وي فلانۍ موضوع په فلانۍ صفحې ده فلانۍ موضوع په فلانۍ صفحې ده. ابا په ورډ پیډ کې څنګه جوړو. نو راځو او زه په دې بټن باندې کلیک کوم. ټیب ته ځم. ټیب کې تا ته پوښتنه کوي چې ټیب سټاپ پوزیشن به په کوم ځای کې وي. خطکش ته به وګورې اخري شپږ ده که نه 6 انچه. زه دې ته 6 ورکوم. دلته به کلیک کې 6 به ولیکي سیټ او اوکې. اوس ته ګورئ یو موضوع د فرض کوي افغانستان. دې وخت کې به تاسې په کیبورډ کې ټیب بټن وایي. زه کیبورډ را خلاصوم تاسې باندې زوینم. دغه د ټیب بټن داسې ټیب پرې لیکلی وي دا به تاسې وایي کیبورډ کې. صحیح ده. ټیب چې ووایه د ټیب عادي وظیفه داسې ده چې فاصله کله موږ ورکوو په لغاتو منځ کې نو سپیس بار وایو دا اوږد بټن یو حرف فاصله ورکوي. ټیب چې ووایه نو 7 حرفه فاصله ورکوي. 8 حرف ته رسېږي. خو چې کله موږ هلته ټیب ته سیټینګ وکړو 6 انچه موږ سیټینګ ورته کړی 6 ته به دا ځان رسېږي. څنګه چې ټیب ووایه ډایرکټ ګوره هلته لاړ. صفحې شمېره به ولیکي فرض که په اولې صفحې ده په آخر کې به انټر بټن خو ټول لیدلی ده انټر به ووایه. بله موضوع د فرض کوي کابل بیا به ټیب ووایه 2مه صفحه بیا انټر. بیا مثال زابل بیا ټیب 3مه صفحه بیا انټر. بیا مثال پکتیا بیا ټیب 4مه صفحه. که دا خو اسانه څه زده م څه که نه. که چېرته ډبل جوړو ډبل به څنګه جوړېږي. ډبل په څه معنا اوس به تاسې ووینئ. اول به راسئ ټیبس ته او دا به کلیر حال کوي. اول وار دغه صفحه به دې خطکش به دې تقسیم کړي چې 4 هغه تر جوړې شي. یو طرف ته
موضوع لیکلي وي بیا په دې منځ کې شمېروي بیا بله موضوع په دې بل طرف ته یې شمېروي فرض کړه زه یې ویشم اول ته چې اول وار ټیپ وایم نو 2 نیم انچه ته ټوپ وایه ټوپ وایه سیټ دویم وار چې وایم 3 نیم انچه ته ټوپ وایه سیټ او دریم وار چې وایم شپږو ته ټوپ وایه سیټ اوکې اوس تاسو ته ګورئ یو موضوع د فرض کړه افغانستان اوله صفحه دلته به انټر نه وایي بیا به ټیپ وایي صحیح ده ټیپ دی وایي بیا مثال کابل ده بله موضوع او دا په دویمې صفحې ده انټر پکتیا ده په دریمې صفحې خوست ده په څلورمې صفحې انټر همدا رقم کونړ ده په پنځمې صفحې او بدخشان ده په شپږمې صفحې اوس هم ولیده ډبل جوړ نو کار رقم تاسو نه چا وغوښته هماغه رقم یې جوړولی شئ دغومره درس بس ده ښه د تاسې کورنۍ وظیفه هم دغه سوله چې یو لړلیک فهرست به را جوړ کړئ چې کم از کم 10 موضوعګانې به یې وکړي څومره 10 صفحو شمېرې چې مسلسل مه ورکوئ چې اول او دویم او درېیمه لږې مختلفې ورکړئ خو داسې نه وي چې هغه کې لغت کې ونه وایي چې پاس موضوع ته دویمه شمېره ورکوئ کوز ته اوله ورکوئ دغسې نه کوي لکه کتاب ما سره جوړ کړ